که مرزدړي ولګي مزدوري ولګي ونه لګيږي نه څنګه جوړ ان شاء الله لاچاري دغه ته پراته نه کار شته نه زندګي شته هغه یو نه مې شو چې کور نه بار یم. زما د قدر وړ او محترم افغانانو په کور کې یو افغان ور ماته زنګ وولو چې داسې یو شخص دی چې دغه څو میاشتې کېږي په کور کې هیڅ نه لري او واړه ماشومان دي د ډېر فقر او مجبوریت له لاسه ماشومان چې دي خسر ته نه بیولي دي او دا مظلوم بیچاره راغلی وي په یو پارک کې پروت دی او ډېر یخه هوا هم ده او ډېر سختې شپې ورځې دلته تېروي. واړه بچي دي موږ تاسو مسلمانان ان شاء الله د ده سره به حتما کومک کوو. ته راغلم چې زموږ او ستاسو یو مظلوم ورور پکې شپې ورځې تېروي او د فقر د وجې نو ټولو مسلمانانو باندې غږ کوم چې د دې مظلوم ورور لاسنیوی وکړي. ګران افغانانو هغه شخص ته رالم چې تاسو وینئ د پارک په چوکۍ کې پروت دی او زه دا ورور ته رابېښومه. ورور جانه ورور سلامونه جوړ په خیر صحت دې ښه دی که دی انشاءالله الله دې عزت درکړي خوشحاله سلامت اوسې. افغان ورورو ستاسو هغه مشکل موږ سره شریک کړو. څنګه دې پارک کې څنګه پروت وروره کور دې دغه ورور ودانې بس لاچاري دغه ته پراته نه کار شته نه زندګي شته هغه یو نه مې شو چې کور نه بار یم د کور کرا ده راپسې وړین نشته وړم نشته بس دا پراته دي پارک کې. چا ویلي چې ماشومان دې درنه خسر کور ته بیولي د فقر د وجایه رشته دا خبره همدغسې زه محترم. څو ماشومان دي د ورور 15 ماشومان دي دلته هم په دې پارک کې ته شپې سبا کې دا ډېره سخته ده یخني به هم وي او د خوراک څنګه کېږي همسایګان درته راوړي څوک یې راوړي درته همدغه همسایګان یې راوړي راته همدغه همداسې پراته الله. زما محترمو افغانانو ورونو د دې ورور په واقعیت دی ښه غیرتي سړی او کاریګر سړی تېر شوی دی دلته دې ساحه کې کار کولو ټول خلک یې پېژني چې ښه ایمانداره سړی دی. نن پې حالت ډېر سخت راغلي دي. چا که مرسته وکړه د الله د رضا کور یې ودان کړو نه کړه الله ته یې زموږ صبر یې وکړو او نور د کار زمینت چېرته برابر کړو کوم لاس ګاډۍ کې چېرته یې خیر دی چلو دی مزدوري به کوو. نو ګران افغانانو په حقیقت خبرې ډېر سخت حالت دي. محترم افغانانو ورونو زه هغه کور ته راغلی یم چې زما یو افغان او مسلمان ورور په پارک کې شپې تېرولې نو دې کور ته ورځو انشاءالله هغه تاسو سره مشکلات شریکوو. بخیر صحت مخه ده کړی دي انشاءالله جوړې صحتونه مخه دي کړی دي انشاءالله الله مو عزتمند لره خوشحاله سلامت اوسې. ستا د وضعیت په کتو باندې نو باور وکړه ټول مسلمانان خفه دي او افغانان خفه دي انشاءالله حتما به تاسو سره مرسته کوي. مرجانې ستړې مه شې جوړې صحت مخه ده کړی دي انشاءالله. څنګه دی مرجانې دا وضعیت څنګه دی دا زوی دې موږ ولیدو وضعیت داسې دی دا موږ په پارک کې ولیدو چاهوالا کې چې دا بیچاره په هلته بې په سرپناه پروت دی ماشومان یې مشکلاتو کې دا څه رقم کیسه ده ترورې همدغسې کار یې نشته روزګار یې نشته د واده ولیدو هېڅ یې نشته هلته کراچۍ ګرځوله چپړکو هغه ترې هغې ختمې شوي بس موږ په کور نه ناست دي کله یو ځای کې کله بل دلته د کرایه د خوراک سیسټم دا به څنګه بس الله هم شته دی هېڅ شی هم نشته چې ملنګۍ ژوندی انشاءالله افغانان حتما تاسو سره مرسته کوي. د ده په وضعیت باندې موږ ډېر خفه شو زیاته زه خفه یم په خپل ځان نه ټول افغانان به انشاءالله تاسو سره همکاري کوي او افغانان چې د بچي دي یوه ښځه ده او په خپله ډار څوک وایي چې د فقر د وجې نه لاړ دي خو سل کور کې پاتې دي خو بس ملنګي شو غریبي شو نو موږ ستاسو بچیان یو ستاسو اولادونه یو انشاءالله دا ټول افغانان ستاسو اولادونه دي حتما به تاسو سره کم وکړي. قاری صاحب محترم غونډه ورځ ناست یو که مرزدړي ولګي مزدوري ولګي ونه لګېږي نه ناست. محترم افغانانو د ډېر فقر د وجې نه په سوچو کې مورکۍ وایي زرنج ووهلم نو څومره د چې دا ما د زوی به چې کار شوی نه به یې شوی بچو ته به بېګا ته چې شی راوړي نه به یې راوړي بیا به هاو دي د کار برابره کړو درته څه غواړي د افغانانو نه او زمینه کې د کار برابر شي ورځ زندگی ورځ هم دورې انشاءالله تاسو به حتما موږ د کار زمینه برابرو مرجانې برابر هیڅ مشکل نشته چې کار الله برابر کړي انشاءالله حتما مورکۍ د دې کار به مالا جوړي هر څه به الله برابري. لدې کلی کډوړه ما راغلم تنګ له بدم نه یو هر ورځ به وګوړم جنازې د ګلالیو لدې کلی کډوړه دا هغه ورور دی چې په پارک کې بې سرپناه شپې ورځې تېرولې او د لوږې تندې د ماشومانو مشکلاتو دومره زیاتو چې د ډېر فقر نه لاړې د خسر کور ته هلته نه بیولي دي چې ضایع نه شي. نو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم شتون لري چې د فقر د وجې په مشکل او په سخت تکلیف کې وي. قدرمن افغانانو دغه کومه ویډیو چې تاسو وکتله د دې ورور ماشومان چې دي خسر بیولي دي ته نه او د هغو شرط دغه دی چې موږ تاسو ته هغه وخت ماشومان درکوو چې د دې سړي کار جوړ کړئ. تاسو ما لمسیان په فقر کې لویږي نو تاسو د لپاره د کار زمينه مساعده کوي مشکل نشته. نو ګرانو محترمو د یو کورنۍ ژوند جوړي
او د یو چا عزت وساتي نو دې کې بالا په سعادت. السلام